تاسو پوښتنه کړې ده چې د زنانو تګ هدیرو ته او قبرو ته دا څنګه دی، جایز دی نه دی څه؟ محترمه ستاسو په جواب کې به ووایو چې د اسلام په سر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ښځې منع کړې وې د دې څه چې قبرو ته دې ولاړې سي، زیارتو ته دې ولاړې سي. خو بیا وروسته د دې اجازه وسول. حدیث کې راځي نبی کریم علیه الصلاة والسلام مبارک وایي انی نهیتکم ما تاسې نهي کړي واست الا فزوروها، اوس خبردار تاسې زیارتونه کوئ. نو زموږ فقها وایي چې دا حدیث چې دی دا د دې ښځو د جواز دپاره دی، کنې مخکې نارینه چې وه هغه هم نه وه منع، نو دا د ښځو دپاره شو. خو په هر تقدیر باندې دا شرط پکښې دی چې دا ښځې به خپل د اقرباو زیارتو ته ځي، یعنې د هغه چا زیارت ته جواز ورته شته چې هغه په دنیا کې د دوی ستر نه سره کېدی، لکه زوی دی، لکه پلار دی، لکه ورور دی، لکه خوریی دی، لکه وراره دی، داسې یو څوک چې هغه او خاوند دی، داسې څوک چې ستر یې نه سره کېدی، د دغه چا قبر ته تللی سي. اما د نامحرمه کس قبر ته ورتګ یې جایز نه دی، ناروا دی. نو بناءً کله چې دا هدیرې ته ځي اول خو به داسې وي چې ډېره به په حجاب کې روانه وي، ډېره به مستوره روانه وي، پټه به روانه وي. بیا به کوښښ کوي چې دا خپل د قریب قبر ته چې ورځي هغه به پر داسې لار باندې ورځي چې د نور قبرونه په مخکې نه وي. نو خبره دا ده چې نفس د ښځې تګ چې دی هغه د خپل قریب و زیارت ته ثابت دی، ځکه چې حضرت عبدالرحمن بن ابي بکر رضی الله تعالی عنه چې و د حضرت ابوبکر صدیق صاحب زوی او د حضرت عایشې مور ورور دا په مکې مکرمې کې وفات سو او حضرت عایشه مور نه وه ورسره. نو بیا حضرت عایشه مور چې وه هغه د مدینې منورې څه راغله، د ده زیارت ته قبر ته یې راغله. نو د دې ځای څه دا ثبوت راځي او کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک وفات سو او د عایشې مور په کور کې دفن کړي، بیا حضرت ابوبکر صدیق صاحب رضی الله تعالی عنه وفات سو، دا یې د رسول صلی الله علیه وسلم مبارک سره دلته دفن کړي په دا کور کې. نو حضرت عایشې مور خپل عادي ژوند کوي، یعنې هغه کومه ګزاره چې په دا کور کې کول هغه یې عادي کول، دومرې یې ځان نه پټوي لکه په صحرا کې چې پټوي. خو کله چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وفات سو او دلته یې دفن کړي، نو بیا دې وویله چې نور به زه دلته حجاب کوم. نو بیا خپل په ټول ژوند کې چې دلته یې ګزاره کول دومره حجاب یې کوئ لکه پر صحرا چې بیا څنګه حجاب کوئ په دا کور کې، ځکه چې د حضرت عمر صاحب څخه یې ستر کوئ. نو د دې ځای څه دا ثابته سوله چې د پردیو قبرو ته د دې تګ جایز نه دی، حرام دی. خو بیا هم په هر تقدیر باندې اوس زمانه د فساد ده، احتیاط باید سړی داسې وکړي چې دا کمې ښځې چې زیارتونو ته ځي، قبرستانونو ته ځي، یو خو نارینه ورسره وي او بله خبره دا ده چې هر وخت یې سړی باید پرېنږدي خپل سر ته اعلانه کړي، ځکه هلته دی یو خو دا ښځې د میلو دپاره وځي او بل د نورو اعمالو دپاره وځي په نامه د قبرونو، نو فساد به راډېرېږي. الله مو وساته. السلام علیکم. ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو زموږ دا پوسټونه تر نورو ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.